دا کیسه صرف د یو شهزادي د بچ کولو کیسه نه ده، بلکې دا د یو داسې شهزادي کیسه ده چې هغه خپل د مرضۍ او د قسمت مالک وي. داسې وخت کیسه ده چې په کوم وخت کې ډریګن د انسانانو دشمن نه وي او په هغه وخت کې شهزادیانې کمزورې نه وي. دا کیسه د یو ډیر زیات زوړ ریاست ده چې د هغې نوم ایلډورا وي. په کوم ریاست کې به ښکلې شهزادیانې د سرو په پنجرو کې قید کړې وي. د دوی په زړه کې به همیشه بغاوت و. په دغه وخت کې دغه شانتې یو شهزادي وي چې د هغې نوم زهرا وي، او په هغه وخت کې یو طاقتور بادشاه وي چې د کم بادشاه سره د دې شهزادي واده کولو باندې دا مجبوره کوي چې د کمې نه به ریاست او د سیاسي رشتې به نورې هم مضبوطې شي. دا شهزادي زهرا د چا جاګیر نه وي. دا همیشه خوبونه ویني چې زه به خپل خودمختارۍ د ازادۍ خپلې فیصلې به همیشه په خپله کومه، او د دې په زړه کې همیشه دا سوال راځي که زه چېرته د خپلې زندګۍ په فیصلې په خپله نشم کولی نو د زما د شهزادي کېدو نه څه فایده. او دلته کې یو پراسرار مخلوق او حیرت انګیز طور پر راښکارېدو والا مخلوق چې کومې ته ډریګن ویلی شي، هغه د غټو غټو غرونو شاته په یو سرنګ کې قید وي. هغه د انسان د لالچۍ نه ډېر زیات تنګ شوی، او د دې ډریګن سره د دې ریاست یو ډېر غټ راز وي چې هغه راز به نه صرف د دې شهزادي زهرا قسمت بدل کړي، بلکې هغه به پوره د دې سلطنت تقدیر بدل کړي. یو ورځ د شهزادي زهرا خطرناک ځنګلونه پار کړي او بیا د غټو غټو کټونه بعد هغه دې غرونو ته ورسېد. نو آخر کار د شهزادي د هغې غرونو شاته چې په کوم ځای کې هغه ډریګن قید وي هغې سرنګ ته ځان ورسوي چې د زهرا شهزادي د ډریګن سره پیله ځل میلاو شي. نو دا دواړه یو بل ته د شک په نظرو باندې ګوري، او زهرا دا سوچ کوي چې دا خو یو غټ ځناور دی. د دې سره دې ته دا احساس وموشي دا چې کله د هغه ډریګن سترګو کې وګوري دا وګوري چې د هغه په سترګو کې یو درد وي. د زهرا شهزادي خپله توره راوالي او ډریګن ته ووایي چېرته تا مله د نقصان راکولو کوشش وکړو نو زه به تا په دې توره باندې ووهم. نو دا ډریګن په خندا شي او د شهزادي ته ووایي چې د همت سره جګړې کولو والا خلک ما ډېر وخت بعد ولیدو. زما په خیال زه ستا نه ونه هېرېدم، خو ستا په زړه کې چې کوم خوف دی زه په هغې کې دلچسپي لرم. زهرا شهزادي چې کله څه وخت د دې ډریګن سره تیر کړي نو هغه حیرانه شي او هغې ته یو خبره پته ولګي چې دا صرف یو ډریګن نه دی بلکې دا خو د دې ریاست ایلډورا د رازونو یو محافظ هم دی. او د زهرا شهزادي ته د دې خبرې پته هم ولګي چې په زوړ وخت کې دا ډریګن د بادشاه دوست و، خو بادشاه په هغه وخت کې دله دوکه ورکړي او دا ډریګن یې د یو جادویي منتر په ځای باندې دلته کې قید کړی چې د هغه وخت د ریاست او د بادشاه کوم رازونه هغه خلکو ته ونه رسي. د دې ډریګن د قید کولو نه هغه رازونه چې دې ډریګن ته پته وي هغه به هم په وخت سره ختم شي. نو د زهرا شهزادي ډېره حیرانه شي او دا ډریګن ته ووایي چې دا ټول زما پلار کړلي، زه ستا په خبرو باندې څنګه یقین وکړم. نو دا ډریګن لږ غوسه شي او دې شهزادي ته ووایي چې رښتیا خبرې او رښتیا ویل چېرته هم اسان نه وي، او تا زما نه سوال وکړو دا زما دپاره ټوله اهم خبره ده. د زهرا شهزادي د ډریګن ته ووایي که ستا د خبره رښتیا وي نو زه به همیشه ستا سات راکومه، ولې که د دې د وجې زما پلار بادشاه او دا ریاست زما نه خلاف شي. دا شهزادي زهرا د ډریګن سره ملګري شي دا و چې زه به د دې راز پته لګومه، زه به دا هم ثابت کومه چې اصل حقیقت خپل رښتیا قبولول او د خوف سامنا کول وي. د دې نه بعد د زهرا شهزادي او دا ډریګن یو ډېر وخت پخواني جادویي دروازه وي او د هغې خواله راشي. په هغې دروازې باندې دا لیکلي وي دا دروازه صرف هغې خلکو ته کولاویږي چې کم خلک د رښتیاونه نه یېرېږي. نو د دې شهزادي زړه په درزېدو باندې شي، دا یوه اوږده ساه والي او ډریګن ته وګوري. نو دا چې کله ډریګن ته وګوري د هغه په سترګو کې یو عجیبه غونته کې رڼا وي، لکه چې ډریګن ته د دې خبرو پته وي چې د دې دروازې شاته کم رازونه دي. د دې نه بعد چې دا شهزادي کله په دروازې باندې ورو غونته ګیلاس کېږدي نو د هغې نه سمه رڼا راوځي او هغه دروازه به ورو ورو باندې درزېدل شروع شي. د کمې د وجې نه د دې شهزادي زړه نور هم په درزېدو باندې شروع شي، دا یو ډېره زیاته تیزه رڼا راشي او هغه دروازه چالو شي. د زهرا شهزادي ډېره زیاته حیرانه وي، خو د دې په زړه کې همت وي، ولې چې هغه اوس صرف یو تښتېدلې شهزادي نه وي بلکې هغه د رښتیاو سامنا کولو والا یو بهادوره وي. د دې نه بعد شهزادي زهرا په خپل زړه کې دا خبره وکړي چې دا صرف یو دروازه نه ده بلکې دا زما دپاره یو امتحان هم دی. دلته کې دا ډریګن غلی ولاړ وي خو د ده په سترګو کې یو عجیبه غونته کې اداسي هم وي، ولې چې هغه ته د دې خبرې پته وي چې د دې دروازې شاته چې کوم راز دی هغه به د دې شهزادي زهرا قسمت بدل. نو د دې نه بعد دا ډریګن د دې شهزادي زهرا نه تپوس وکړي چې ته د رښتیا اورېدو او کتو دپاره تیاره یې، ولې چې رښتیا خبرې اکثر د انسانانو زړه ماتوي. دا جادویي دروازه چې کله چالو شي نو دې ته دننه یو د رڼا نه ډکه یو غټه کمره راښکاره شي. چې کله کمرې ته دننه شي نو په کمرې کې دوی وګوري چې د شیشو یو غټ پیلر وي چې په کومه کې یو زوړ کتاب پروت وي او په هغه کتاب باندې نوم لیکلی چې د رازونو کتاب. اصل کې په دې کتاب کې د ایلډورا ریاست هغه رازونه وي چې کم رازونه د ریاست د خلکو نه پټ کړي او دلته کې پټ ایښودي وي. چې کله شهزادي زهرا د جادویي کتاب له لاس ویسي نو د یو غټه رڼا راشي او د دې نه ګیر چاپېره شي
او اچانک د دې شهزادي زهره په زړه کې دا خیالونه راتلل شروع شي چې په کومه کې د ایلډورا یو زوړ ریاست راشي، چې په کوم ریاست کې انسانان او دا ډریګن یو ځای پاتې کیږي د مینې، محبت او امن سره. او د ایلډورا ریاست بادشاه ایلیان چې هغه د دې ډریګن ملګری و، خو د طاقت په هوس کې هغه بادشاه ایلیان دې ډریګن له دوکه ورکړې وي. او په اصل کې دا ډریګن صرف یو عام مخلوق نه وي، بلکې دا ډریګن خو د هغه ریاست یو محافظ وي. بادشاه دې ډریګن له دوکه ورکړي او دلته یې بند کړی، د کمې د وجې بادشاه په خپل مرضۍ باندې په هغې خلکو باندې حکومت کوي. د دې زهره شهزادي په زړه باندې یو بوج راشي، د دې په سترګو کې اوښکې راشي او د دې په زړه کې دا خبره راشي چې زما پلار خالي سلطنت له نه بلکې یو ملګري له هم دوکه ورکړي. نو دا ډریګن روغ غونته کې شهزادي زهره ته ووایي چې ما چېرته هم انتقام نه دی خوښ کړی، خو زه صرف دا غواړم چې خلکو ته د سچایي پته ولګي او ته هغه ذریعې چې دا سچایي خلکو ته رسولی شي او زما دا تورې تیارې ختمولی شي. نو زهره شهزادي دا خبره وکړي چې زه به اوس غلی نه کښېنم او چې دا سچایي ټول سلطنت او ټولو خلکو ته ورسي، زه به د هغې دپاره محل ته واپس ځمه. او د دې په وجې که زما پلار بادشاه هم زما خلاف شو، نو ما ته د دې خبرې هېڅ پروا هم نشته. دې نه بعد دا زهره شهزادي دغه کتاب راواخلي او ډریګن ځان سره ملګری کړي، محل طرف ته روان شي. او زهره دې ډریګن ته وایي چې زه تیاره یم. زهره او ډریګن چې کله د محل دروازو ته راورسي، نو د بادشاه سپایان راشي، د دونه ګیر چاپېره ودرېږي او د بادشاه هغه سپایان د شهزادي زهره نه تپوس وکړي چې شهزادي زهره ستا سره د ډریګن څه ګوري؟ د بادشاه په حکم باندې موږ تا ګرفتاروو. نو زهره چې کله دا واوري، نو هغه د ډریګن طرف ته وګوري. نو ډریګن د جنګ کولو بجای باندې سر وخوځي او دې زهره ته ووایي چې دا ستا جګړه ده. دا زهره مخکې شي او خپله توره راوباسي او دا شهزادي زهره په تیز اواز باندې اعلان وکړي چې زه خپل سلطنت بچ کولو له راغلی یم او زه د بادشاه ایلیان لور یم او دا زما حق دی. سپایان چې دا واورېدو خپلې تورې واپس کړي او شاته طرف ته لاړ شي، ولې چې د زهره په سترګو کې هغو ته یو رهنما راښکاره شي. د دې نه بعد ډریګن او زهره د بادشاه د تخت حال چې په کوم ځای کې د بادشاه تخت دی هلته کې لاړ شي او د بادشاه د غصې نه تپوس وکړي چې زهره ته دلته کې څه ګورې، ولې دا زما سره غداري وکړه. بادشاه د رازونو هغه کتاب راوالي او د بادشاه مخې ته یې کېږدي، ورته وایي چې دا هغه رښتیا خبرې دي چې کومې تا د ډېر وخت نه د خلکو نه پټې کړي دي او دا خپل ملګری ډریګن تا خپل دشمن جوړ کړی دی. بادشاه ایلیان چې کله دا واوري، نو ده له ډېره زیاته غوسه ورشي او دی وایي چې دا ټول دروغ دي. او د بادشاه عوام او سپایان اوس په هغې حال کې جمع شوي او هغه وایي چې موږ دا رښتیا اورېدو لپاره تیار یو. نو زهره خپله توره لاندې کېږدي او دا خبره وکړي چې زه دلته کې جنګ دپاره نه یم راغلی، زه دلته کې د انصاف دپاره راغلی یم، بغاوت او یا به زه انقلاب راولم. زهره چې دا خبرې کله سلطنت کې پیلاو شي، نو په سلطنت کې بغاوت را پیدا شي. څه سپایان ولېږي خپلې تورې لاندې کېږدي چې موږ د زهره سره یو، څه سپایان د بادشاه سات ورکوي. محل کې دوه ګروپ